ایران په روانه جګړه کې د سپاه پاسدارانو د استخباراتو د مشر مجید خادمي د وژلو خبره هم تایید کړه. د ایران سپاه پاسدارانو ځواکونو تایید کړي چې د دوی د استخباراتو مشر مجید خادمي د امریکا او اسرائیل په برید کې وژل شوی دی. په دې تړاو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا او اسرائیل له بېګا شپې د نن دوشنبې تر سهاره په بریدونو کې د نورو ډیرو خلکو د وژلو باوجود د ایران د سپاه پاسدارانو د ځواکونو او بیا د استخباراتو د مشر مجید خادمي د وژلو خبره تایید کړه. د یادونې وړ ده چې اسرائیل او امریکا تېره شپه او نن سهار د ایران او د تهران په ګډون د ایران بېلابېل ښارونه په نښه کړل او ګڼ هوایي بریدونه یې ترسره کړي دي. مجید خادمي تیر کال د سپاه پاسداران د استخباراتي څانګې د مخکني مشر محمود کاظمي تر وژل کېدو وروسته پر دې دنده ګمارل شوی و. هغه تیر کال د غبرګولي کې له خپلو دریو مرستیالانو سره د امریکا او اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی و. اخوا بیا له دې بریدونو چې ایران پر تل ابیب او دغه راز پر قطر، بحرین، کویت، متحده عربي اماراتو کوي او امریکا او اسرائیل ایران ولي، له دې باوجود هرمز تنګی هغه څه دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې بحثونه، جنګونه او ډېر سخت حالات، پیچلي حالات روان دي. امریکا په وروستي ځل باندې 48 ساعتونه وخت ایران ته ورکړ چې که په دغه موده کې ایران د هرمز تنګی پراننیزي، نو امریکا او اسرائیل به ایران په هغه کچه باندې وولي چې هیڅ ډول فکر یې هم نه کړی او سه شنبه یې د دغه بریدونو لپاره وروستۍ ورځ ټاکلې ده چې په ایران کې به هیڅ څه هم خوندي پاتې نشي او په لویه بیه به تمام شي. اما په بدل کې ایرانیانو پر ټولنیزو رسنیو، د دوی استخباراتو، د پوځ لوړ پوړو چارواکو یو په ټوله کې ایران د مسخرې په ډول باندې بیا ویلي دي چې د هرمز تنګي کیلي ورکه شوې ده او دوی نه غواړي دا تنګي خلاص کړي، بلکې ویلي دي چې د هرمز تنګی د دوی لپاره په یو ډېرې لوی اقتصادي زیرمنا باندې بدل شوی دی. دا به له دې وروسته هغه عادي حالت ته ونه ګرځي څنګه چې پخوا په دې لاره باندې تګ راتګ ترسره کېده.